شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله د الحاج محمد جان زوی په کال 1440 هجری شمسی کې د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د بند تیمور سیمې په مالخیلو کلي کې دغه نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه تر تنکۍ ځوانۍ پورې خپل عمر د دیني زده کړو په حاصلولو تیر کړ او کله چې د 18 کالو و نو د شوروي قواو د یرغل سره سم د جهاد سنگر ته لاړ او خپل لومړی مسلح جهاد یې پیل کړ. په افغانستان کې د شورویانو له ماتې او کورنیو جګړو له پیل سره شهید ملا اختر محمد منصور هم لکه د نورو فی سبیل الله مجاهدینو په څیر ونه غوښتل چې د قدرت او مقام په خاطر په کورنیو جګړو کې ځان دخیل کړي، نو بیرته د دیني زده کړو حاصلولو په موخه د هیواد جید علماو ته د طالب العلم په توګه ورغی. کله چې په کال 1994 کې امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د اسلامي امارت بنسټ کېښود، نو هغه لکه د نورو مخلصو مجاهدینو په څیر له دغه سپین کاروان سره یو ځای شو او امیر المؤمنین ته یې د بیعت لاس ورکړ. د شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله دندې او مسؤلیتونه د افغانستان اسلامي امارت د حکومت په لومړۍ دوره کې د کندهار هوایي ډګر مسؤل، د کندهار هوایي مدافع او د هوایي ځواکونو مسؤل، د ملکی هوانوردۍ وزیر، د دفاع وزارت هوایي مدافع عمومي مشر. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل منځي جګړو کې سخت زیانمن شوی وو او ځینې برخې یې کاملا فلج شوې وي، خو کله چې شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله ته د دغه وزارت مسؤلیت وسپارل شو، نو د پام وړ خدمتونه یې ترسره کړل چې تل د یادولو او ستاینې وړ دي. د کندهار، هرات، ننګرهار، مزار شریف او کندوز ولایت هوایي ډګرونه د ملکی او نظامی الوتنو لپاره چمتو کول، د آریانا افغان هوایي شرکت کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته زمینه برابرول، د آریانا افغان هوایي شرکت بیا ځلې فعالېدو سره هغو زرګونو حاجیانو ته د حج د مقدسې فریضې د ادا کولو لپاره چې کلونه د جګړو له کبله ترې بې برخې پاتې وو، د افغانستان د ملکی او هوایي کرښو د مدیریت، تنظیم او مالیې ټولونې لپاره په کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ او هرات هوایي ډګرونو کې د ویسټ رادارونو دستګاه جوړول او نصبول، د 44 ترانسپورتي الوتکو جوړول چې د کورنیو جګړو له امله ویجاړې شوې وي. خو له بده مرغه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه د امریکایي اشغالګرو په یرغل سره یو ځل بیا زموږ پر ګران هیواد د جګړې او رانۍ سیوری خپور او په دې سره د امریکایي اشغالګرو او د هغوی د متحدینو پر ضد د جهاد او مبارزې یو نوی پړاو پیل شو. کله چې د افغانستان اسلامي امارت مرستیال شهید الحاج ملا عبیدالله اخوند په پاکستان کې ونیول شو، نو مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله د افغانستان اسلامي امارت د مرستیال په توګه وټاکه. وروسته چې کله په کال 2010 کې ملا عبیدالله اخوند په زندان کې په شهادت ورسید او د افغانستان اسلامي امارت بل مرستیال محترم ملا برادر اخوند په ظالمانه توګه بندي کړل شو، نو مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله
د افغانستان اسلامي امارت د ټولو اموراتو لپاره د عمومي مسؤل په توګه وټاکه. کله چې په کال 1492 کې د ثور په 4مه نیټه مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله له فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې، د افغانستان اسلامي امارت د رهبري شورا د تصمیم په اساس ټول په دې متفق شول ترڅو شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله د افغانستان اسلامي امارت د زعیم په توګه وټاکي او ټول مجاهدین ورسره بیعت وکړي. تاسو د علماو او د وطن او د ملت او د سیمې د قومي مخورو او مشرانو او مخلصو انسانانو سره ښه چلند کوي او د هغوی احترام کوي، د هغو سره ښه سلوک وکړي، د هغو څخه مشورې واخلي، د هغو سره خپل نظریات او خپل مشورې شریک کړي. دا به ستاسو د کامیابۍ علامه وي. د ملت او د ولس چې کوم عام المنفعه ځایونه دي چې هغو ته ضرر ونه رسېږي. بالاخره دغه نوموتی مخلص او فی سبیل الله مجاهد په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت د زعیم په توګه د مسؤلیت یو کال نه و پوره شوی، د 1429 هجري قمري کال د شعبان المعظم میاشتې په 14مه نیټه چې د 1495 کال د جوزا د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابره وه، د شنبې په ورځ د کندهار ولایت او بلوچستان سیمو ترمنځ د امریکایي بي پیلوټو الوتکو په برید کې د شهادت لوړ او سپېڅلي مقام ته ورسید. انا لله و انا الیه راجعون.